وی د نیکو اعمالو توفیق او د بچو د اصلاح دپاره دعا دې ته موږ ټول ضرورت لرو که د نیکو اعمالو توفیق څه مطلب یعنی چې تا ته طاقت د نیکو اعمالو میلاو شي او بچي دې روغ شي دا خو موږ ټول غواړو که هر سړی غواړي چې زما د بچي اصلاح وشي اصلاح څه ته وایي چې نیک عملی شي نیغې لارې ته راواوړي او چې الله ماله طاقت د دیندارۍ راکړي دا دعا په سورة الاحقاف کې ذکر ده 11 آیت کې رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ترجمه ته ګوره څومره ښایسته دعا ده ای زما ربا توفیق راکه ماته چې زه شکر وباسم ستا د نعمتونو هغه چې تا پیرزو کړي دي په ما باندې او زما په مور او پلار باندې وان اعمل صالحا ترضاه او توفیق راکه چې عمل وکم د سنتو برابر چې ته خوښې الله اکبر واصلح لي في ذريتي او اصلاح واچوه ما لره زما په بچو کې الله ستا دا دعا قبول کړه پاتې څه شو وی یا الله ماله طاقت راکړه زه ته سعادت پښتو کې راته ووایم دا یا الله ماله طاقت راکړه چې شکر ادا کړم د هغه نعمتونو چې تا ماله راکړي دي او زما مور پلار له دې راکړي د مور پلار یې ولې ذکر کړو بارک الله فیک مور پلار له چې کوم نعمتونه الله ورکړي دی په اصل کې دله ورکړي چې دا خط د سره دي ها او یا الله طاقت را لراکه ان اعمل صالحا چې داسې نیک عمل وکړم چې ستا د پیغمبر په طریقې ترضاه چې ته پرې راضي سبحان الله واصلح لي في ذريتي او زما په بچو کې اصلاح ور واچوه روغې کا نیغې لارې ته راواړه ها الله تعالی طاقت درکو د شکر د ادا کولو الله تعالی طاقت درکو د پیغمبر په طریقه د عمل کولو او د هغه عمل د کولو چې الله پرې راضي کېږي او الله ستا بچي نیک عمله کړو نو څومره خوندوره دعا ده دا په سورة الاحقاف کې د آیت نمبر 15 نو لاندې وضاحت یې لیکلی دی په دې آیت مبارکه کې مسلمانانو ته الله ترغیب ورکړی دی چې داسې دعاګانې غواړئ ګوره کله چې الله قرآن کې د دې نیکانو خلکو له دعاګانې راوړي ولې راوړي چې موږ یې وغواړو که نه چې تاسو د دوی په نقش قدم روان شئ دقه شان دعاګانې غواړئ و دا څومره ښایسته دعا ده څومره ښایسته دعا ده د الله څومره بې شماره نعمتونه دي په موږ باندې زموږ په مور و پلار باندې دي او که نه دي موږ یې شکر ادا کولی شو نشو نو الله ته یا الله ته طاقت راکړه چې شکر یې ادا کړو د پیغمبر په لار باندې ودرېده ګران کار دی یا الله ته راله طاقت راکړه چې ستا د پیغمبر په نقش قدم روان شم او داسې اعمال په دې دنیا کې وکړم چې ته یې خوښوې لکه یو سړی داسې وایي چې یا الله زما د خپلو لاسونو نه داسې کار واله چې ته یې خوښوې څومره ښایسته دعا ده او یا الله زما بچي نیک عمله کړه